د تره زوی رور دی ستا او د تره زوی د وینې ګروپ یو دی که تا ته د وینې اړتیا شي د وینې ضرورت شي اول به ستا د تره زوی تا ته راځي او تا ته به وینه درکوي دا ځکه چې ستا د وینې ګروپ او ستا د تره زوی د وینې ګروپ یو دی که هر څوک په تاسې بې ځایه ګزار وکړي ستا د تره زوی بې اختیاره جواب ورکوي او که هر چا په تا ډز وکړه اول به ستا د تره زوی د تا سره ولاړ وي په پټ او په ښکاره که ستا تره ترور او که بل کوم کس په کور کې مړ شي او که ستا په کور کې هر غم جوړ شي اول به ستا د تره زامن وي چې تا سره به ولاړ وي که تاسې ښه د تره ځان ته جوړوئ نو مینه ورسره وکئ خپل د تره زامن د ځان نه مه پردي کوئ ستاسې ګټه او تاوان غم او خوشحالۍ ټول سره شریک دي که تاسې ته خپله مور د تره زامنو په اړه ناسم معلومات درکوي لارښوونې درته کوي مه یې منئ ځکه چې ځینې میندې داسې وي چې خپلو بچو ته د تره زامن سپکوي ترونه سپکوي خو خپل رونه یعنې ماماګان ورته ډېر ښه معرفي کوي که تاسې غواړئ چې په سیمه کې ښه ژوند وکړئ ټول لاسونه سره یو کړئ یو د بل حق ومنئ یو د بل نه قربان شئ څنګه چې خدای تاسو ته ښوولي دي هغسې باید موږ او تاسې په هغې باندې عمل وکړو